آیا تاسې پوهیږئ چې د نړۍ تر ټولو مشهورو بوتل شوو اوبو څخه یو ایویان دی؟ په حقیقت کې د فرانسې د الپ غرونو د واورو او باران له څاڅکو پیل کیږي. ایویان اوبه د فرانسې د الپ غرونو په سیمه کې سرچینه اخلي. دا اوبه لومړی د واورې او باران په بڼه راځي، بیا د ځمکې لاندې د ډبرو او شګو له ګڼو طبقو څخه تیریږي او تر شاوخوا 15 کلونو پورې په طبیعي ډول فلټر کیږي. همدا اوږد سفر د دې اوبو ځانګړی خوند او طبیعي منرالونه رامنځته کوي. د ایویان د اوبو کیسه له 1909 کال سره تړاو لري، کله چې یو فرانسوي اشرف زاده د ایویان لیبنز په سیمه کې له یوې چینی اوبه وڅښلې او وروسته د دغه اوبو شهرت زیات شو. له همدې ځایه د ایویان نوم نړۍ ته ورسید. نن ورځ ایویان په لسګونو هیوادونو کې پلورل کیږي او د نړۍ د لوکسو اوبو له مشهورو نومونو څخه ګڼل کیږي. دا اوبه له سرچینې څخه مستقیم بوتل کیږي او مصنوعي مواد پکې نه اضافه کیږي. د ایویان اوبو ځانګړتیا یوازې د هغې نوم نه دی، بلکې هغه طبیعي سفر دی چې هر څاڅکی د الپ غرونو له واورو څخه پیلوي او له 15 کلن فلټر کېدو وروسته د انسان لاس ته رسیږي. همدا لامل دی چې ایویان نن د نړۍ تر ټولو پیژندل شویو اوبو څخه شمیرل کیږي.